سلامونه احترامات په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یې. ډاکټر انارکلي هنریار تر اوسه مو خلک په افغانانو کې نه حسابوي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سره اوسېږئ. ډاکټر انارکلي هنریار د کشمسنګ لور چې په 1953 مریض کال په کابل کې یې نړۍ ته سترګې غړولې او له اره د خوست ولایت د کلای هندوان اوسېدونکې ده. هنریار د غاښو د طب په برخه کې 3 کلنې زده کړې کړي او سند یې په 1904 مریض کال کې ترلاسه کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې د ښوونکي، واکسیناتورې، د اساسي قانون، د افغانستان او پاکستان امن جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړی، د ښځو او بشري حقوقو فعالې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غړی او مدني ټولنې غړی او په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د اوسنی وضعیت په اړه په مشرانو جرګه کې د دوی استازي ډاکټر انارکلي هنریار په یوې نوې مرکه کې ویلي. سره له دې چې د ملي وحدت حکومت یې ملاتړی هم دی، خو بیا هم په ټولنه کې ورسره تبعیضي چلن کیږي. انارکلي هنریار زیاته کړه خلک تر اوسه دوی په افغانانو کې نه حسابوي او په ښوونځیو کې د دوی اولادونو سره توپیري چلن کیږي. انارکلي وایي په ټولنه کې ورسره تبعیض چلن کیږي. ستاسو په نظر چې آیا په رښتیا هم د افغانستان په شان هیواد کې زیاتره قومونه لکه هندوان، سیکان او یا هم داسې نور واړه قومونه چې افغانستان کې ژوند کوي دوی سره ټولنه توپیري چلن کوي او کنه؟ نظرونه مو راته حتما د ویډیو لاندې په کمنټ کې ولیکئ او پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل در سره راوځئ، سبسکرایب او ویډیو لایک او شیر کړئ.